السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول خدای تعالی دې وکړو چې ټول به روغ جوړ سهار په جامو کې بایاست. نو زموږ کاریال چې ولو د هغه ولو دې موږ درې مخکینۍ برخې جوړې کړې دي. که هغه مو نه کتلې هغه وګورئ، بیا په دغه فایل وکړئ. راځو څلورم برخه هم شروع کوو. موږ په تېره برخه کې یوازې دغه بټنو ته او دغه لیست ته کار سپارلی ولو. نور هم کوم څه ته کار نه سپارلی. نو راځو لیست صفحې ته. دلته به تاسو لومړی دغه لینیر ایچ راواخلئ او دا به ایمیج ټو پرینټ کړئ. داسې پیډینګ به د دې ورته 0 کړئ. بیا به بله لینیر ایچ او په دې کې به دنه ایمیج ویو کېدی. د دې ایمیج ویو سایز داسې هم 15 کړئ او دغسې هم او راځئ داسې فل کړئ. بیا ټکسټ ویو پکې کېدی او دغه لینیر د سنټر ورټیکل کړئ او دغه ټکسټ هغه چې د وایټ یو کړئ او دا 14 سایز کړئ، بولډ کړئ، رنګ سپین کړئ او د دغه دوهمې لینیر رنګ چې ده داسې کړئ او دغه لومړنی لینیر چې ده هغه یې ورټیکل کړئ. دغه څخه وروسته راسئ دغه ویو پیج دې دغه چې ده 200 کړئ اندازه. بیا دغه لیست ده، بیا دغه څخه وروسته لیست ویو او دا ایمیج ټو پرینټ کړئ. اوس نو په فلحال موږ راځو هغه ته. دلته باید یو کسټم جوړ کړو. په دغه ځای کلیک چې وکړئ یو نوی کسټم جوړوم. زه مطلب د لیست په نوم سره جوړوم. دلته به یوه لینیر راواخلئ. په دغې لینیر کې به بله لینیره کېږدئ، دوهمه، او دغه څخه وروسته به په دغې دوهمه لینیره کې دغه ایمیج کېږدئ او دا به سنټر ورټیکل نه بلکې سنټر ورټیکل او رایټ کړئ. بیا به دغه څخه وروسته دغه هلته په دغې دوهمه کې بله لینیر کېږدئ او دغه به یې داسې کړئ، بېرته دغلته به یې کېږدئ او داسې به یې اندازه 40 کړئ او دغسې شپږ صحیح ده او د دغې لینیرې د کوچنۍ لینیرې له دغه طرف څخه شپږ او له دغه طرف څخه یې شپږ فاصله کړئ او د دغې ایمیج رنګ به دغسې کړئ، دغسې کاریال په شان چې کوډ یې ده 3 اف. زه دا کوډ دلته کې لیکو دغه ځای کې 3 اف 150 B15 او دا به یو کړئ. ښه نو له هغه څخه وروسته به راسئ په دغې کې به یو دانه بله ټکسټ ویو کېږدئ او د هغې دغه اندازه 14 کړئ، بولډ کړئ او رنګ دغه ورته انتخاب کړئ. دغه څخه وروسته دلته موږ یو ایمیج ساتلی ده، اندازه یې 15 ده دواړو طرفو څخه، خو موږ به یې ورته کمه کړو، 15 به یې داسې کړئ او 15 به یې هم داسې کړئ. دغه څخه وروسته به راسئ دغې ټکسټ ویو دغه وایټ چې ده دا به یو کړئ. دغه څخه وروسته نور نو کار نه ځه. په دغې ایمیجه کې که یو عکس کېږدئ، زه مطلب دا عکس کېږدم او اوس به دې ته هم اندازه ورکړو دې ایمیج ته. مطلب زه اندازه ورکوم چې 45 دغسې وي او 45 دغسې وي. دغه څخه وروسته راځو دغه لومړنی لینیر پیډینګ 0 کوو او راځو اوس ورته وایم چې له هرې خوا څخه دې دغه لومړنی لینیر څومره 3% فاصله ولري. اوس راځو دوهمې لینیرې ته، هغې ته وایم چې مطلب هغه د لومړنۍ لینیرې څخه 3% له پورته، 3 له ښکته، 6 له چپې طرف څخه، 6 هم له راسته طرف څخه دې فاصله ولري. دغه څخه وروسته راځو دغې هغه ټکسټ ویو دغه چې د ښي طرف ته راولو او راځو دغې وړوکۍ کوچنۍ لینیر ته آی ډي ورکوو، مطلب دغه به آی ډي. اوس نو راځو چیرې لیست ته.
دلته موږ دغه لیسته کار سپارو. دلته په کسټم ورته انتخاب کړو لیست په هغه سره او بس دلته چې کله رالو دلته به تاسو ویو برخې ته راسئ. دغه بلاک دغه راواخلو. دلته 50 ورته ولیکو. رنګ به هم دغه ورته انتخاب کړو د سر والا او دلته به دغه لینیر ورته انتخاب کړو. دغه د دې لپاره ډیزاین اوس چې کاپي کوو دلته یو دو او د دغه ایمیج لپاره دوهمې ایمیج دغه لپاره ډیزاین او لږ څه وروسته بیا یې هم کاپي کوو. دلته یو دو او لومړنی لینیر ورته انتخابوو خو په لومړني لینیر دغه اندازه به یې څو کړو 20 داسې کړو او دغه به هم 20 کړو او لږ څه وروسته دغه ته دوهمه انتخابوو خو د دوهمې رنګ سپینوو سپین رنګ به نو لیزه څخه دا ډیزاین بس. دلته به راسئ دا درې ټکي به کلیک وکړئ. نو راځو درې ټکي کلیک کوو ایمیج دغه ځای ته به راسئ. بیا دلته وایټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به دغه آیکن او یو هم بیا وایټ او دغه آیکن دا دواړه به انتخاب کړو. راځو دلته دغه آیکن یو په دغه ځای کې دغه او دې ځای څخه دلته کسټم ته راځو لیست ته او دلته هم دغه یو دا نه دغه دغه څخه وروسته راځو دې ځای څخه وځو بیا لیست ته راځو. دلته به تاسو راسئ مور بلاک دا جمع به کلیک وکړئ. دغه ځای کې به یو نوم ورته ولیکئ مطلب ورته لیکم آرټ. ښکته به راسئ په دغه ځای بخښنې سره داخلته دلته به دغه سټرینګ انتخاب کړئ. سټرینګ هم چې کله انتخاب کړو راوځئ په دغه ځای کې یو نوم ورته لیکئ یا مطلب ټایټل یې زه مطلب ورته لیکم چې نیم آرټ به ووهئ. دغه آرټ او دغه آرټ دی. بیا دلته ورته لیکو نیم آرټ. بیا دلته ورته لیکو مطلب کوډ. بیا دلته ورته لیکو مطلب کوډ. مطلب دلته د لیکونکي نوم چې چا دغه کړی ده لیکلي دي دا مطلب دغه شیان. بیا به دغه آرټ ووهئ پسې دا بیخته آرټ. راځو آرټ بلاک ته دلته به تاسو یو مف ووهئ دا جوړ کړئ آرټ مف دغه مف دې په یو نوم سره یې جوړ کړئ. زما جوړ کړی دی دغه تیار. راځو دلته به دغه مف لاک دا به انتخاب کړو. دلته به راسئ نیم دا به کافي کړو یا یې دغسې کله چې کافي کړو درې برخو به یې وویشو. دلې به یې کېږدو په دغه ځای کې نیم دلته هم کوډ دلته هم دغه کېږدئ. اوس نو دغلته دغه ځای کې درې سرو ته کلیانې ولیکئ. زه کلي ورته لیکم دا به تاسو بیا پیدا نیم ته نیم کلي دا ډېر په ساده صحیح چې بیا رانه هېر نه شي. کوډ ته هم کوډ او لیکونکي ته هم مطلب ریټر دغه ده. دغه څخه وروسته به لیست ته راسئ. یو لیست به جوړ کړئ ما جوړ کړی ده دغه دواړه یې ریموف کوم. آرټ دلته مف لیکلی ده لیست مف هر نوم سره جوړ کړئ آرټ به ووهئ. دلته بلاک دغه آرټ مف ټو لیست مف دا به انتخاب کړئ دلې به یې کېږدئ. هغه څخه وروسته به راسئ ویو برخې ته او دغلته به د لیست بلاکونه راواخلئ. دغه دي دغه دواړه دا به دلې کېږدئ. نور نو دلې کار خلاص شو. هغه څخه وروسته به دلته راسئ یو بل مور بلاک به جوړ کړئ نوم ورله ورکړئ دغه ده. نو په دې کې به دلته راسئ دا مور بلاک دغه مور بلاک به راواخلئ کوم چې موږ جوړ کړی و. دلته به مطلب که شعر غواړئ که لیکنه دغه ټایټل دلته هم د خپله لیکنه او دلته هم د لیکونکي نوم. نو زه دا ټول لیکم تر په ویډیو دروم. ما خو دغه یو څو دانې شعرونه ولیکلو دغه دي. نو تاسو مطلب دغه بلاک راواخلئ دلته هم ځان ته ټایټل د شعر ورته ولیکئ که شعر یې که لیکنه مه وي او دغلته خپله لیکنه یا شعر ورته ولیکئ. دلته لیکونکي نوم ځان ته ما دلته یو څو دانې راواخیستو چې بیا کاپي کړلو.
نو ټول میزات لاندې کې راشته دې ځای څخه ووځئ دلته به راسئ ون کریټ ته کله چې دلته راغلی مور بلاک دغه به راواخلئ دغه یو برخې ته به راسئ او د لیست بلاکو ته به راسئ دغه د لیست بلاکونه به راواخلئ دغه دواړه کله چې راواخلئ د دې به کېږدئ نو له دې څخه وځو رابسئ چیرې لیست ته دغه ځای ته دلته چې کله راغلی دلته به راسئ و دغه ته ویو برخې ته دغه د ټیکسټ ویو دغه بیا په سر ته راسئ دغه بلاک پوزیشن ټیکسټ ویو دلته د نیم کلي ورته ولیکئ د ټایټل اړوند کومه کلي چې دا به د لې کېږدئ نو له دې ځای څخه وځئ نو راځو کاریال ننوو تر هغه پورې به زه ویډیو ودروم نو کاریال خلاص راځو په دغه ځای باندې کلیک کوو ورته دلته یوازې دغه لیست رااخیستی ده او نور دواړه یې نه ده رسېدلي ځکه چې موږ هغو ته کارونه نه دي سپارلي نو په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله هغو دوو لیستو ته هم کار وسپارو او دغه لږ ډیزاین میزاین به هم پکې راولو په نور دوو لیستو کې او تر هغه پورې خدای تعالی سپارم ښه وخت ولرئ د خدای په امان